السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو له یو پیغام در کوم. دا ویډیو په غور سره وګورئ. ډیر خلکو په رمضان کې عبادت کړلی، چوي چې ما په 10 ورځو کې ختم وکړو، چوي چې ما په 3 وکړو، اوس قرآن ته نه ګوري او سار مونځ هم نه کوي. تاسو له پکارو پشمني چې کوم تاسو له حرم لګولی، هغه د رمضان نه پس ته سار ته مونځ سره لګولی وي چې تاسو سار مونځ له پاسېدې، اوس سار مونځ هم نه پاسئ، مونځ هم نه کوئ. خو چې په رمضان کې هغه کم عمل کړلی، هغو ته له پیدا بیا نه درکړي، اوس مونځ نه کوئ، قرآن طرف ته ګورئ نه. لومبې تاسو وي چې ما په ورځ کې ختم وکړو، ده وکړو، اوس قرآن طرف ته نه ګوري. او په بل حدیث کې داسې هم راځي چې په منافق باندې 2 منځونه چې دي دا به درانه، یو ته ماسخوتن یو ته سار. نو تاسو چا باندې دا 2 منځونه درانه، نو دا به منافق کېدی شي. او دریم دا حدیث دی چې د سار 2 رکعته سنت چې دي د ډېر ټولې دنیا نه، چې په دنیا کې څه سونه ده، څه قیمتي سامان دی، د دې نه 2 رکعته سنت بهتر دي. نو څومره ته خوشحالي خبره. او د سار دا مونځ لومبنۍ پوړۍ ده چې تا سار مونځ وکړو، نو ټول حاجتونه به دې الله، ضرورتونه به دې پوره کوي، حاجتونه به دې پوره کوي د ورځې. که اوس تاسو د سار مونځ نه کړی، یا تاسو له مر راغی، یا ماسخوتن نه کړی، د شپې د له مر راغی، نو الله ته به څه جواب ورکوئ؟ نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې د یو مونځ نه تر بل مونځه پورې د انسان ګناهونه معاف کېږي. نو داسې مه کوئ. او څوک چې د ماسخوتن مونځو کې د ساره پورې د ده ګناهونه معاف کېږي، څوک چې د سارو کې د ماسپښینه پورې د ګناهونه معاف کېږي. او یو صحابي نبی علیه صلات وسلام نه راغی، یو کس دی هغه د سار مونځ نه کوي، د غرمې پورې ودی. نبی علیه صلات وسلام وفرمایل چې د ده په غوږ کې شیطان بول کړلي. نو دا خپل میسج دی، دا مخې ته هم شیر کوئ، او تاسو ته مې دا پیغام درکو، خپل مونځ او دس ښه عمل په وخت باندې کوئ، او لږ عمل کوئ لیکن همیشه کوئ، زیات ته ضرورت نشتی. اوس تاسو سار مونځ چې دی له حرم ولګوئ، سار مونځ کوئ، بیا وده کېږئ.